د ولسمشر محمد اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د اساسي قانون په اساس هغه د هیواد سرپرست ولسمشر دی او چارې به په مخ وړي. ښاغلي صالح نن سه شنبه پر خپل ټویټر لیکلي چې قانون د ولسمشر په غیابت کې هغه سرپرست ټاکلی دی. نوموړی زیاتوي چې چون رئیس جمهور افغانستان از کشور فرار کردن و دیگر در داخل افغانستان نیستند، پس بناهن ما در کشورم هستم و ما سرپرست مشروع مقام ریاست جمهوری افغانستان هستم. د یادونې ده چې د افغانستان د اساسي قانون په 80مه ماده کې د ولسمشر د واکونو او صلاحیتونو ترڅنګ د هغه د ځایناستو په اړه هم یادونه شوې ده. د دې مادې یوه برخه وایي د جمهور رئیس لومړی مرستیال د جمهور رئیس د غیاب، استعفا او یا مړینې په حالاتو کې د دې اساسي قانون له مندرجو حکمونو سره سم کار کوي. دا قانون په 2001 کال کې د طالبانو د مخکینی نظام له پرځولو وروسته تصویب او توشیح شو، خو وسلوال طالبان د افغانستان د اساسي قانون نه مني. هیره دې نه وي چې ولسمشر محمد اشرف غني د یکشنبې په ورځ له افغانستان څخه ووت. ښاغلي غني په هماغه ورځ پر خپل رسمي فیسبوک ولیکل: نن زه یو سخت انتخاب سره مصادف شوم. ودرېږم چې مسلحو طالبانو سره چې ارګ ته داخلېدل غوښتل مخامخ شم او یا له ګران وطن څخه چې ما تیر 20 کاله د هغې ساتنې او پالنې لپاره خپل ژوند وقف کړی ووځم. که پاتې وایم بې شمېره وطنوال شهیدان کېدل او هم به د کابل ښار د بربادۍ او ورانۍ سره مخامخ کېده چې نتیجه به یې په دغه 6 میلیوني ښار کې یوه لویه بشري فاجعه وای. طالبان دا څرګنده کړې وه چې زما د لرې کولو لپاره حاضر دي چې کابل او د کابل شریف ولس باندې خونړۍ حملې وکړي. د دې لپاره چې د وینې تویولو سیلاب څخه مخنیوی وشي ما دا غوره وګڼله چې ووځم. ولسمشر غني نه دي لیکلي چې چیرې تللی او نه یې هم ویلي چې استعفا یې کړې که نه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د یکشنبې په ورځ ارګ ته ننوتل، خو لا یې هم د خپل نظام تشکیل اعلان کړی نه دی او وایي چې له افغان سیاسي مشرانو سره یې خبرې روانې دي. بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایډن د طالبانو په لاس د افغانستان سقوط پړه تر ډیره په افغان سیاسي مشرانو واچوله او د ناټو مشر هم دا خبره کړې ده.